یو مهم سوال هغه دا د دوستانو چې په څومره پیسو باندې زکات راځي. ډېر خلک دا پوښتنه کوي چې کله ستاسو پیسې دا د 595 ګرامه سپینو زرو اندازې ته ورسېدي او یا ستاسو پیسې دا د 85 ګرامه سرو زرو اندازې ته ورسېدي، په تاسو باندې زکات راځي، په تاسو باندې زکات فرض کیږي. صحیح شوه؟ یعنی د زکات د پیسو مقدار دا موږ له سرو زرو نه یا معلومو او یا له سپینو زرو نه معلومو. کله چې تا سره دومره پیسې پیدا شوې چې ته په هغه باندې 595 ګرامه سپین زر رانیولی شي یا د 595 ګرامو سپینو زرو اندازې ته ستا پیسې ورسېدې، ته صاحب د نصاب شوي. صحیح شوه؟ بیا په دې باندې یو کال هم تیر شو نو ته باید زکات ورکړي، یا ستا پیسې دومره شوې چې هغه د 85 ګرامو سرو زرو ته طلا ته ورسېدې نو ته صاحب د نصاب وګرځېدې. تا باندې چې کله یو کال تیر شي ته باید د دې زکات وباسي. اوس پوښتنه دا ده چې مونږ څنګه د نصاب مقدار معلوم کړو، یعنې زه څنګه معلوم کړم چې په ما باندې څو روپۍ زکات راځي. قدرمنو دوستانو، تاسو سره که طلا وي، که سپین زر وي، که نغدې روپۍ وي، که بانک وي، که کور کې وي، که څومره هم نور تجارتي اسباب وسایل وي، دا به تاسو ټول راغونډ کړئ. دا هم چې کله راغونډ کړل یوه اندازه به یې ولګوئ. فرض که دا د 100 روپۍ شو، دا د 10 لکه روپۍ شو، د 10 لکه افغانیو مال تاسو لرئ، څه پکې نغد دي، څه پکې طلا ده، څه پکې نور تجارتي اسباب دي، وسایل دي، دا ټول د 100 شو، د 10 لکه افغانیو مال شو. تاسو به دا 10 لکه دا تقسیم کوئ په څو باندې؟ په 40 باندې. څومره چې نتیجه یې راووته هماغه د زکات مقدار ده، تاسو باید دا ټول بیا وباسئ. صحیح شوه؟ فرض که موږ 10 لکه تقسیم د 40 کړو نو 100 روپۍ راوځي، 25,000 روپۍ راوځي. 25,000 هغه که تا سره مثلا 10 لکه ډالر وي په 40 به یې تقسیموي، که افغانۍ وي در سره بیا به هم په 40 او که کلدارې وي، که تومن وي، که هر څه در سره وي هغه به په 40 تقسیم کړي نو 25,000 راوځي. تاسو به 25,000 یا کلدارې یا افغانۍ یا تومن یا ډالر دا به تاسو ورکړي. دا ستاسو د زکات راویستلو اسانه طریقه ده. ډېر خلک په دې اړه باندې تشویش کوي چې ما سره خو د کال په سر کې مثلا 15 لکه وي، 15 لکه افغانۍ را سره وي، اوس را سره 7 لکه دي او د کال په جریان کې وایي دا 2 لکه ته راکته شوي وي نو ما باندې اوس 100 روپۍ زکات راځي. ما سره دا تشویش ورسره وي. صحیح ده؟ ګورئ دوستانو، شریعت کې الحمدلله اساني ده. شریعت تا ته نه وایي چې ته ټول کار په همدې سوچونو کې تیر کړي چې څومره شوې، زیاتې شوې، کمې شوې، دا راغلې او دا لاړې. دې ته شریعت تا نه مجبوره کړي، بلکې مهمه دا ده چې ته د کال په اخره کې باید حساب وکړي. د کال په اخره کې ته حساب وکړه چې ما سره اوس څومره دي، تیر کال ما سره دومره وي، اوس ما سره دومره دي. یو عمومي اندازه یې ولګوه، حتی که ته په دکان کې هم یې، دکان کې سر کال یا په منډۍ کې سوپر مارکیټونو کې مال وځي او راځي. که چېرته ستا خپل مال د کال په اخره کې حساب کړه، که چېرته الله مکړه کم شوی و په تا باندې کم زکات راځي، او که چېرته دا زیات شوی و نو ته باید زکات زیات ورکړي. دا چې د کال په نیمایي کې یا تاوان شوی ده یا ګټه شوې ده هغه ته هېڅ اعتبار نشته، یا د ترې نه خوړلي دي مصرف کړي دي هغه ته اعتبار نشته. مهم دا ده، اسانه طریقه دا ده چې ته د کال په اخره کې یوه اندازه ولګوه چې اوس فعلا لپاره زه د څومره مال مالک یم، څومره ما سره افغانۍ دي، څومره ما سره ډالر دي، څومره را سره طلا ده، څومره را سره تجارتي اسباب او وسایل دي، څومره را سره سامان آلات موجود ده. نو ته به مهرباني وکړې دا ټول به وسنجوي، بیا به دا په 40 باندې تقسیم کړي چې د هر 100 روپۍ نتیجه راووته هماغه د ستا د زکات مقدار ده. الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو به پوه شئ. که چیرې تاسو غواړئ همداسې ګټورې ویډیوګانې نور هم وګورئ، زموږ فیسبوک پاڼه فالو او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، او رښتیا په ټیک ټاک او انسټاګرام کې هم زموږ ملتیا وکړئ. او که چیرې تاسو غواړئ ښایسته لیکنې ولولئ نو زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ.